دا کارخانه چې دا په پنجاب کې جوړېدی شي دا په دې صوابیو ګډون کې ولې نشي جوړېدی ځکه بجلي زما ده اوبه زما دي په دې خاوره لیبر او مزدور په دې خاوره خدای پیدا کړی دی او سوال دا دی دا سند دلته ولې نه راځي دا سیاسي سوال دی عزیزانو دا سیاسي سوال دی چې د هرې سیمې په وسایلو باندې د اسلام او د آیین په رڼا کې حق د هغه ولسونو دی نو چې بجلي په دې خاوره پیدا کېږي سند دلته ولې نه راځي لرګی د پاکستان 45% ځنګل لرګی دا د پښتونخوا په خاوره دی او د فرنیچر کارخانې دا په سیلکوټ او چینوټ کې جوړې شوي دا په چینوټ او سیلکوټ کې چې دا انډسټري ده د لرګي دا انډسټري د ملکن ډویژن کې نشي لګېدلی تاسو ګورئ بله ورځ دی ویل ګوګوګان ولګه دا ګوګو ته وایي سایرنې جګړه ده هلته به څه کېږي خو نن اډر وشو چې په ټوله پښتونخوا کې سایرن ګوګوګان ولګوئ سبا له په هغې باندې عمل و د ډیورن لاین په غرونو کې هم چې کوم دی موږ ته ګوګوګان ولګول شو خو چې د ترقۍ فیصله وشي د کارخانې فیصله وشي په 10 کاله کې پښتونخوا ته نه رارسي دا د اقام د عقل ګوره لږ به لږ اپډیټ کول غواړي دا هر څه لږ به شعوري طور دا څیزونه قبلول غواړي د جنګ فیصله زما خاورې ته په یو ورځ کې رارسي او د ترقۍ فیصله په 10 کاله کې نه رارسي تاسو ته پته شته دا موږ چې خبره وکړه چې لانجه ګورې د سیاسي ګوندونو نه ده د پي ټي آی او د عوامي نشل پارټۍ په بنیاد جنګ نه دی جوړ جنګ د زورورو په بنیاد دی 13 آییني ترمیم 15 کاله وشو 15 کاله پس هم تاله اختیار درکولو ته نه دی تیار منل شوي په قانون کې په آیین کې چې دا هر څه صوبایي خودمختاري ده دا هر څه د صوبو سبجیکټ دی خو آیا د اقام چېرته به دې سوچ کړی دی په حیث د قام باندې موږ چېرته په حجره جومات بازارونو کې بحثونه کړي دي په دې باندې دلته زموږ دا د تاجرانو ملګري ناست دي موږ یو ګیله د پښتنو د مالدارو نه هم لرو د صنعتکارو نه هم لرو خاص کر دا د ماینز اینډ منرل ایکټ چې کومه مسله ده یا وروره ته د ماینز او د منرل د کاروبار سره وابسته کارخانې لري غرونه او درنګونه او لیزونه لري عوامي نشل پارټي په دې بنیاد نه ده لګېږلی چې زموږ غرونه دي او درنګونه دي د قام مسله ده خو زموږ دا د تاجرانو یونیونونه چېرته دي زموږ دغه ټولنې چېرته لاړې زموږ دغه وروڼه چې اتحادیې لري په یو شکل په بل شکل باندې د دوی احتجاجونه ولې په ریکارډ باندې نه راځي که بل څوک مخې کېږي د هغې شاته هم نه ودرېږو یاره دا عوامي نشل پارټۍ په دې سیاست کوي خو چې تا ته یې در پرېږدي نو ته هم په دې غلی کېږي نو اخر کېږي به څه که دا غرونه پردي شو دا غرونه داسې هم پردي شوي دي دا سیندونه هم ګورې پردي شوي وطن قبضه دی ټول اخن زمان کاکړ وایي که نه وایي د شالکوټ اتر شانګلې وطن قبضه دی او ټیټي شوي دي شملې وطن قبضه دی وطن کې څه پاتې نه دي قبضه دی اوس رانه د قانون اختیار هم اخیستل غواړي د قانون ملکیت هم رانه اخیستل غواړي همدا راته وایي چې کور ته در ننوتم ستا کور او انګړ مې ونیولو اوس راشه په دې دستخطونه وکړه ساینونه وکړه چې او ته د کور هم مالکي ته د ځمکې هم مالکي دا ماینز اینډ منرل څه دی که دانونه او شتمنۍ خزانې چې په ځمکه کې بار دی او دننه د دې د قبضهګیرۍ د قانون په نامه باندې عمل روان دی او دا ساده عمل نه دی دا نړیواله پروژه ده په ټوله دنیا کې د امریکې او د چین د اقتصاد جګړه را روانه ده د وسایلو د شتمنو د خام مال د قبضهګیرۍ جګړه را روانه ده په راتلونکي وخت کې د انرژي وسایل د تیل او ګیس په شکل کې به کمیږي په دنیا کې لیتیم د هغې متبادل دی ډاکټر عاصم سرزي یو کتاب لیکلی افغانستان فرام کولډ وار ټو ګولډ وار په هغې کې یو خبره کوي د امریکي جیالوجستانو د ریسرچ په رڼا کې هغه وایي د افغانستان او د پښتونخوا خاوره په راتلونکي کې د لیتیم عربستان دی عربستان ګوره د عربو په خاوره باندې تیل دي که نه نو دا 21مه سینچري چې اختتام ته رسیږي نو دا تیل او ګیس په دنیا کې محدودې ذخیرې دي دا به ختمېږي متبادل لیتیم دی لیتیم دی نو لیتیم ستا په دې خاوره د ټولې دنیا لیتیم چې راجمع کړي نو 30% لیتیم دا د دې پښتنو په خاوره باندې پروت دی دا د دې لپاره دا جګړې روانې دي امریکا هسې دا نه وایي چې د دې خاورې منرل دا زما لپاره ستراتیژیک اهمیت لري نو راځم عزیزانو د دې ماینز اینډ منرل ایکټ